په آی پی ایل کې نن د افغانانو لپاره ښه خبر دا و چې یو بل ځوان لوبغاړی نور احمد لکنوال هم نن په لومړي ځل په آی پی ایل کې ولوبېده. که څه هم هغه په لومړي اوور کې وکټ واخیسته، خو وروسته پرې زیاتې منډې وشوې او د لوبې وروستی اوور هم هغه ترسره کړ چې لوبډلې یې لوبه هم وبایلله. د آی پی ایل د 20مه لوبه کې ګجرات د 7 لوبغاړو په سوځېدو 128 منډې وکړې چې راجستان رایلز ته یې د 128 منډو هدف وټاکه. د ګجرات لپاره ډیوډ میلر 40 او شوبمن ګیل 45 زیاتې منډې وکړې. د 128 منډو هدف د راجستان رایلز لوبډلې په 19.2 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 3 وکټو په توپیر یې ګجرات ته ماتې ورکړه. د راجستان لپاره سنجو سمسون 40 او شمرون هټمایر 55 زیاتې منډې وکړې. د ګجرات لخوا نه محمد شامي 3 او راشد خان بیا 2 وکټې واخیستې، خو هغه په 4 اورونو کې 40 منډې هم ورکړې. همداراز نور احمد لکنوال هم نن په آی پی ایل کې خپله لومړنۍ لوبه ترسره کړه. هغه د لوبې په منځ کې د امپیکټ لوبغاړي په توګه اخیستل شوی و چې 2.2 اورونه یې ترسره کړل او د 9 منډو په ورکولو سره یو وکټ واخیسته. د ګجرات لوبډلمشر هاردیک پانډیا نور احمد لکنوال وروستي اوور ته هم ساتلی و او کله چې هغه وروستي اوور ته راوست نو په 2 توپونو یې پرې 8 منډې وشوې او لوبه راجستان وګټله. که څه هم مبصرینو د هغه د راوستلو پر مهال وویل چې هاردیک پانډیا قمار وکړ، خو هاردیک پانډیا وروسته په خپلو خبرو کې ویل چې د نور احمد لکنوال لوبول اسانه نه دي، په همدې خاطر یې وروستی اوور په هغه وکړ، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه شمرون هټمایر ترلاسه کړه چې په 6 توپونو یې 55 ناسوځېدلې منډې کړې وې. د یادولو وړ ده چې نور احمد لکنوال تیر کال د ګجرات لوبډلې اخیستی دی، خو تیر کال یې هغه په کومه لوبه کې نه و لوبولی او سږ کال هم د همدې لوبډلې سره دی چې په لومړي ځل په آی پی ایل کې ولوبېده. هم نن بیا د آی پی ایل په 22مه لوبه کې کلکتې د 6 لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې کړې وې چې دغه هدف د ممبئی انډینز لوبډلې په 19.4 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د 15 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. په دغه لوبه کې وینکټیش ایر 104 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. همداراز رحمان الله ګربز په 12 توپونو 8 منډې وکړې. که دا ویډیو ستاسو لپاره په زړه پورې وي نو لایک یې کړئ او له ملګرو سره یې هم شریک کړئ. د کرکټ په اړه د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره درسره زموږ د فیسبوک پاڼه لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د کرکټ تازه خبرونه او معلومات په وخت ترلاسه کړئ.